Secrets of the Millionaire Mind چې ښاغلي ټي هاروي ایکر لیکلی دی د میلیونر ذهن رازونو دغه کتاب چې دی دا په دغه باندې راڅرخیږي چې کوم هغه موضوعات دي یا هم فکرونه دي افکار دي چې د یو فرد لپاره مهم دي که چېرته هغه وګواړي چې مطلب له غربت څخه د شتمنۍ په طرف حرکت وکړي یا لاړ شي خو په یاد ولرئ چې په کتاب کې یا په هر څه کې چې نظریات درکول کېږي هغه ټول شاید صحیح ونه اوسېږي لومړی موضوع دویمه موضوع دا ده چې دغه نظریات ستا په ورځ کې په هفته کې یا په میاشت کې یا شاید په کال کې ژوند بدل نه کړي دا لانګ ټرم پروسس ده اوږدمهاله مرحله ده 15 کاله 10 کاله اوږدمهاله پلان سره کار کوي نو دا توقع مه کوئ چې دغه کتاب تاسو ولولئ یا کوم ژوند چینج کړي یا دغه ویډیو ولولئ وګورئ نو ستاسو په هفته کې دننه لایف چینج شي بلکې دا ټایم نیسي ستاسو قوي اراده پکار ده پلان پکار دی په هغې اکشن پکار دی او بالاخره به نتیجې ته رسیږئ نو نن له دغه کتاب څخه بعضې درسونه زه له تاسو سره شریکوم بعضې افکار چې زه فکر کوم چې هغه افراد باید پرې پوه شي چې د شتمن کېدلو فکر لري په 15مه صفحه کې لیکلي دي وایي که چېرته تاسو وغواړئ چې ریچ شئ نو دغه کار وکړئ وایي all you have to do is copy how rich people think وایي ستاسو کار دغه دی چې هغه خلک کاپي کوي چې دغه ریچ خلک څنګه فکر کوي هغوی کاپي کوي د مثال په ډول که تاسو وغواړئ چې ریچ شئ ایلن مسک ولولئ جیف بیزوس ولولئ د هغې تر څنګ بیل ګیټس ولولئ بعضې لوکل تجاران ولولئ چې ستاسو په محیط کې چې هغوی څه کوي په څه رقم کوي په کم بڼه مخکې ځي څه رقم خطرونه اخلي په کم رقم اقدام کوي یا هارډ ورک کوي که سمارټ ورک کوي د دغو خلکو په مطالعې سره تاسو کولی شئ چې خپل فکر خپل ذهن کامیابۍ په طرف برابر کړئ او یو ځل مو چې فکر برابر شو په خپله د شتمنتیا او د کامیابۍ په طرف رفتار کولی شئ په 6مه صفحه کې لیکلي دي وایي you could have two people sit side by side exactly in the same room learning exactly the same principles and strategies one person would take these tools and skyrocket to success but what do you think about might happen to the other person sitting next to him or her the answer is not much وای تاسو به داسې دوه خلک وګورئ چې یو رقم یو ځای کې به ناست اوسېږي یو څه به زده کوي دواړه به په همغه سټراټیجیانو او موادو باندې لګیا زده کوي خو یو په لوړه اندازه کامیابۍ ته ورسېږي او بل به لاسته راوړنه ونه لري تاسو فکر کوئ دلیل شی دی دلیل یې دغه دی چې یو به قوي عمل کړی اوسېږي او بل عمل نه کوي تاسو چې په زرهاو کتابونه ولولئ چې اکشن پرې وانخلئ عمل پرې ونه کوي هیڅ تغییر امکان نه لري په 11مه صفحه کې لیکلي وایي you are mainly not rich because you have no idea how to save money and compound it وایي تاسو ځکه شتمن نه یاستئ چې تاسو هیڅ نه پوهیږئ چې پیسې څنګه ذخیره کړئ او بیرته یې 2 چنده کړئ 3 چنده یې کړئ 4 چنده یې کړئ کمپاوند یې کړئ او دا حقیقي هم ده زه فکر نه کوم چې زموږ زیاتره خلک دې په دې پوهیږي چې پیسې باید څنګه سیف شي له معاش څخه څومره باید سیف شي او څنګه یې 2 چنده یا 3 چنده کړي په همدغه 11مه صفحه کې لاندې لیکلي وایي if Donald Trump had a net worth of $1 million how do you think he'd feel about his financial success Most people would agree that he'd probably feel broke, like a financial failure. That's because Donald Trump's financial thermostat is set for billions, not millions. Most people's financial thermostats are set for generating thousands, not millions of dollars. وای تاسو فکر وکړئ چې که چېرته ډونالډ ټرمپ فقط میلیونهاو ډالر درلودلی بیلیونهاو نه هغه به څنګه احساس کوو هغه به ځان بروک غریب او په پیسو غربت کې غرق احساس کوو ولې ځکه چې هغې هغه ترموسټاټ هغه فکر چې دی هغه بیلیونهاو باندې ناست دی په میلیونهاو نه دی ناست نو د دې نه مطلب دا دی چې که یو څوک وغواړي چې شتمن شي لومړی قدم یې فکر جوړول دي فکر ایرول دي چې هغه باید څومره پیسې لاسته راوړي او کله چې فکر ورته عیار شو فکر کې هغه مقدار ونیو د هغې نه وروسته په همغه مقدار پیسو باندې اکشن اخیستل دي چې څه باید وشي چې دغه مقدار پیسو ته زه ورسېږم په 14مه صفحه کې لیکلي دي وایي money is a result wealth is a result health is a result illness is a result your weight is a result we live in a world of cause and effect وایي په ژوند کې پیسې د یو نتیجې څخه راځي پیسې شتمني هم د یو کار یا د یو څه د نتیجې د لاسته راوړلو څخه راځي همچنان صحت هم داسې دی مریضي وزن هر څه وایي موږ په داسې یو نړۍ کې ژوند کوو چې په هغې کې به یو څه کېږي او د هغه کولو په نتیجه کې به یو څه لاسته راځي نو ته چې یو څه ونه کړې یو څه هڅې ونه کړې یو څه په کار وانه چوي خپل عمل ونه کړي څنګه به شتمن شي امکان نه لري په 19مه صفحه کې لیکلي وایي where do your thoughts come from why do you think differently from the next person your thoughts originate from the files of information you have in the storage cabinets of your mind وایي تاسو فکر کوئ چې ستاسو دغه افکار فکرونه له کوم ځای څخه راځي وایي ستاسو فکرونه د هغه مقدار د معلوماتو څخه یې لري چې تاسو یې په خپل ذهن کې لرئ د هغې څخه راځي څومره چې ستاسو د معلوماتو ذخیره قوي اوسېږي څومره چې تاسو په لوړه اندازه مطالعه ولرئ څومره چې زیات پوه اوسېږئ څومره چې فاینانشل لټرسي قوي اوسېږي ایموشنل انټیلیجنس په لوړه اندازه اوسېږي آی کیو مو های اوسېږي په همغه اندازه به تاسو هوښیاره یاستئ او د ډېر څه د کولو وړتیا به ولرئ نو اول مهمه ده چې تاسو په هغه څه چې تاسو غواړئ چې لاسته راوړئ د هغې په اړه زده کړه وکړئ د هغې په اړه پوره ځان پوه کړئ او د هغې نه وروسته د هغې غوښتنه وکړئ او په هغه برخه کې کار وکړئ
په 55 صفحه کې لیکلي وایي rich people believe I create my life, poor people believe life happens to me. وایي شتمن خلک په دې فکر باندې دي چې زه ژوند په خپل ځان ته جوړوم یا زه مخکې ورم زه کنټرولر یم د خپل ژوند. غریبان بیا په دې فکر باندې دي چې ژوند له ما سره کیږي یا ژوند ما سره پیښې کوي یا مطلب د ژوند کنټرول په ما باندې دی پر ځای چې زه ژوند کنټرول کوم. نو واضح خبره ده چې ژوند ته تا کنټرول ورکړی اوسېږي ته به څنګه کامیاب شې. خو کنټرول دې ټول بل چاته ورکړی ته د لاس لاندې ته قرباني یې. بلکې سکسسفل پیپل یا کامیاب خلک rich people هغه بیا دا فکر لري چې زه دلته لیکلي دی وایي rich people play the money game to win, poor people play the money game to not to lose. وایي شتمن خلک پیسې د دې لپاره زیاتې غواړي یا د پیسو یا د دارایۍ یا د شتمنۍ په دې برخه کې ځکه لوبې کوي یا کار کوي چې دوی غواړي چې په قوي اندازه کامیاب شي وایي ګټي. پور پیپل غریب خلک بیا له بل اړخه داسې فکر لري چې دوی ناکام نشي. د کامیابۍ فکر خو بیخي نه لري، خالص دا فکر ورسره چې بیخي روپۍ را خلاصې نشي، زه غر کې یم، اقتصادي تباه یم، وظیفه له لاسه ورنه کړم. هغه لانګ ټرم فکر، اوږدمهاله فکر، غټ فکر، غټ اندازه پیسې غوښتلو، دغه فکر له دوی سره نه اوسېږي. نو مخکې ما درته ذکر کړ چې په هر رقم دې فکر اوسېږي په همغه اندازه به ته هڅې کوي. نو چې فکر دې وړوکی اوسېږي او فکر دې خالص دا اوسېږي زه دا وظیفه کوم چې له لاسه ورنه کړم چې روزي به راباندې بنده شي، ته به څنګه شتمن شي. په 55 صفحه کې لیکلي وایي rich people are committed to being rich, poor people want to be rich. وایي شتمن خلک دې ته په قوي سطحه قوي ولاړ دي، وفادار دي چې هغوی غواړي چې شتمن شي، قوي کار کوي، زحمت ورته وباسي، په ځان سختیانې تېروي. غریبان بیا فقط غواړي چې شتمن شي، قوي کار نه کوي، اراده قوي نه دي، فقط غواړي چې شتمن شي خو پلان نه لري، سټریټیجي نشته ورسره، اکشن په طریقه باندې نه پوهېږي، آیډیا نه لري چې شتمنیتوب څه شی ته وایي، ویلث څه شی ته وایي، ریچز څه شی ته وایي، انویسټمنټ څه شی ته ویل کېږي، سټاک څه شی ته ویل کېږي، بانډز څه شی ته ویل کېږي، هېڅ آیډیا د دې نه لري. نو چې ته داسې وده اوسېږي لکه مه ځایه به رچ. کله چې یو نفر غواړي چې شتمن شي دا درې سطحې لري. یو هغه خلک دي چې وایي چې I want to be rich، زه غواړم چې شتمن شم. دوم هغه دي چې I choose to be rich، وایي زه انتخابوم چې شتمن شم یا زه فکر لرم چې شتمن شم. او دریم هغه خلک دي چې هغوی وایي چې په هره طریقه اوسېږي زه به شتمن کېږم. نو تاسو په اوس خپله قضاوت وکړئ چې یو نفر وایي چې په هره طریقه کېږي زه به شتمن کېږم، آیا هغه به نه کېږي؟ خو دوه خبرې دي، یا به مړ کېږي او یا به شتمنۍ ته ځان رسوي. او هغه خلک چې وایي چې زه غواړم چې شتمن شم بدون له دې چې کوم پلان ولري، کوم سټریټیجي ولري، کوم اکشن پلان ولري، څنګه شتمن شي؟ او وایي it's not possible. دلته لیکلي وایي rich people think big, poor people think small. وایي شتمن خلک همیشه غټ فکر لري. که غواړي نو د دې پر ځای چې 100,000 10,000 40,000 افغانۍ غواړي هغوی 10 لکه 15 لکه 10 لکه په میلیونهاو کې افغانۍ غواړي یا مقدار غواړي. غریب خلک بیا فقط دومره غواړي چې هغوی فقط دغه ژوند مخکې یوځي. نو ته چې هر رقم غوښتنې لري هماغسې ژوند به تا ته الله جل جلاله درکوي. زیات وغواړه، فکر ته به دې زیات راشي، لوی پلان به ورته ولري او په نتیجه کې به لوی لاسته راوړنې ولري. کم وغواړه، فکر به دې غټ نه اوسېږي، وړوکی فکر به ولري او وبه نشي کولی چې غټې لاسته راوړنې ولري. دلته یې په 50 صفحه کې لیکلي وایي the purpose of our lives is to add value to the people of this generation and those that follow. وایي زموږ د ژوند هدف دغه دی چې اوسني نسل ته ارزښت ورکړو، دوی ته داسې څه وکړو چې هغوی په ژوند کې مثبت تغییر راولي او د دوی څخه وروسته چې راځي. مطلب یې څه دی؟ مطلب یې دغه دی چې کله تاسو داسې څه وکړئ چې هغه په ټولنه باندې په لوړه اندازه تاثیر وکړي، خلکو ته خیر ورسوي، په خپله شتمن کېږي. په مثال کې زه تاسو تیاره راوړم، موبایل درته راوړم، کمپیوټر درته راوړم، کیمره درته راوړم، دا زه چې اوس تاسو کوم وسایل استفاده کوئ زما دا ویډیو ګورئ دغه ټول درته راوړم. آیا دوی ستاسو په ژوند باندې لوی اندازه تاثیر نه دی کړی؟ آیا له تاسو سره ډېر غټ کومک نه دی کړی؟ نو که تاسو داسې یو څه وکړئ چې په ټولنه په لوړه اندازه تاثیر وکړي، له خلکو سره کومک وکړي، خپله شتمن کېږئ. په 58 صفحه کې لیکلي وایي rich people focus on opportunities, poor people always focus on obstacles. وایي شتمن خلک همیشه د فرصتونو په لټه اوسېږي، په فرصتونو توجه کوي، همیشه حالاتو ته ګوري په دې سترګه باندې چې دغه ځای کې ماته یو فرصت پیدا شي یا باید فرصت پیدا کړم او ژوند کې مثبت تغییر راولم. غریب خلک له بلې زاویې څخه بیا څه فکر لري؟ هغوی همیشه خنډ ګوري. کله چې ورته ووایي چې دغه کار وکړه، هغه وایي والا په مخکې مې دغه خنډ دی او دا به څنګه شي. کله چې ورته ووایي چې کتاب ولیکه، وایي چې او کتاب والا ما خو ټایپینګ ده زده، چې ولیکي بیا ورته وایي چاپ یې کوه، او دا پیسې به کوم ځای نه کوم زه. همیشه یو حل ته مشکل پیدا کوي او کامیاب خلک، شتمن خلک بیا همیشه مشکل ته حل لري. په 83 صفحه کې لیکلي وایي learn business by getting a job in there. وایي که تاسو وغواړئ چې تجارت زده کړئ، یو برخه، یو مشخص برخه د تجارت زده کړئ، موټر خرڅول شو، موبایل خرڅول شو، کوم بل بزنس شو، څنګه یې زده کولی شئ؟ بهترینه لاره یې دغه ده چې په هغه برخه کې تاسو جواب واخلئ، هغه ځای کې کوم رئیس، کوم کس چې سره کوم فعالیتونه کوي هغې ته دقیق متوجه اوسئ، د هغې څخه زده کړه وکړئ، یو کال کار پکې وکړئ، یو کال وروسته په همدغه بزنس کې په خپله سرمایه ګذاري وکړئ، نتیجې ته به ورسېږئ. دلته په 80 صفحه کې لیکلي وایي rich people admire other rich and successful people, poor people resent rich and successful people. وایي شتمن خلک د نورو شتمنو خلکو سره مینه لري او خوښوي، په داسې حال کې چې غریب خلک بیا د نورو شتمنو خلکو څخه نفرت لري. خو تاسو په دې باندې که چېرته فکر کړی اوسېږي چې هغه څه څخه چې تاسو نفرت ولرئ، آیا کله امکان لري چې په هغې کې مخکې لاړ شئ؟
هیڅ امکان نه لري ځکه نفرت ورڅخه لري خو هغه څه سره چې مینه ولري ضرور پکې مخکې ځي نو یو شتمن کس نور اړیکې له نورو شتمنو سره جوړوي یو میلیونر راځي له بلیونر سره اړیکه جوړوي هغه په لوړ اندازه کومک ورسره کوي بل اخر هغه هم بلیونر کیږي که چېرته ته په خپله غریب اوسېږي او فکر دې هم همیشه د غریبانو وي ناڅه پاسه د غریبانو سره اوسېږي نو څنګه به مخکې ځي امکان نه لري دلته په 106 صفحه کې لیکلي وایي rich people are bigger than their problems poor people are smaller than their problems وایي شتمن خلک همیشه د خپلو مشکلاتو څخه لوی اوسېږي هغوی مشکل سره قوي مبارزه کوي حل لارې ورته پیدا کوي او په قوي مبارزه هغه مشکل حل کوي غریب خلک بیا د مشکل څخه وړوکي اوسېږي هغوی ته چې مشکل راشي فشار لاندې راځي د مشکل لاندې غورځېږي تاثیر په هغوی باندې کوي جذباتي ډول باندې خرابوي او په نتیجه کې هغه مشکل د دوی ژوند تباه کولی شي وایي په 123 صفحه کې لیکلي وایي rich people choose to get paid based on results poor people choose to get paid based on time وایي شتمن خلک د نتیجو پر اساس پیسې اخلي او غریب خلک بیا د وخت پر اساس مثال وړوکی برخې مثال درته درکوم همدغه زه خپله چې کوم فیلډ کې کار کوم د انګلیسي په برخه کې د یو انګلیش استاد دی هغه ځي په یو کورس کې درس ورکوي هغې ته د میاشتې 100,000 روپۍ ورکوي بل د انګلیش استاد دی همدغه د انګلیش استاد لږ سکیل باندې کار کړی دی ټافل اگزام ورکوي په 3 ساعتو کې پاس کېږي او په 4-5 ساعتو کې دننه $300 اخلي یو د نتیجې پر اساس پیسې اخلي ځکه سکیل ورسره دی د نتیجې پر اساس امتحان ورته پاس کوي بل راځي پوره ټایم انویسټ کوي 8 ساعته 9 ساعته هر ورځ او په نتیجه کې 100,000 په پوره میاشت کې اخلي نو مهمه ده چې د نتیجو پر اساس پیسې واخلئ نه د ټایم پر اساس ځکه ټایم تاسو نشي کامیابولی خو د نتیجو پر اساس پیسې تاسو ته ډیر څه درکولی شي دلته په 145 صفحه کې لیکلي وایي rich people manage their money well poor people mismanage their money well وایي شتمن خلک د خپلو پیسو په قوي کنټرول باندې پوهېږي هغوی پوهېږي چې په څه باندې پیسې باید ورکړل شي په څه نه هغوی پوهېږي چې بیرته دوی ته څه پیسې راوړي او څه ورته نه راوړي غریب خلک بیا نه پوهېږي هغوی سره چې پیسې پیدا شي په داسې څه ورکوي چې هغوی نور هم تاوان کې اچوي موټر اخلي بې ځایه iPhone 15-16 اخلي بې ځایه خرچې کوي لوکسات اخلي شتمن خلک د دې په ځای چې دا وکړي یو کور اخلي یو ځای اخلي هغه په کرا ورکوي یو موټر اخلي هغه په کرا ورکوي یا هم کوم بل داسې څه کوي چې هغوی ته په بدل کې بیرته پیسې ورکړي دلته په 115 صفحه کې لیکلي وایي rich people see every dollar as a seed that can be planted to earn $100 more which can be replanted to earn $1,000 more وایي شتمن خلک پیسو ته د تخم په رقم ګوري چې هغوی فکر کوي چې دغه موږ کولی شو چې وکرو چې $100 وروسته موږ ته په نتیجه کې راکړي او بیرته هغه سل بیرته بیا استفاده کوو چې موږ ته $100 راکړي نو په همدې سره دوی د خپل عاید 2 چنده 3 چنده 5 چنده او په آخر کې په لوړه سطحه په میلیونهاو کې لوبې کوي دلته په 116 صفحه کې لیکلي وایي rich people act in spite of fear poor people let fear stop them وایي شتمن خلک د ډار په موجودیت کې هم عمل کوي هغه څه چې غواړي چې وایي چې دوی ویره لري ترس لري چې ناکام بشم خو بیا هم اکشن کوي او کار کوي غریب خلک بیا څنګه دي کله چې ډاره دوی ته ورشي خنډ وګوري په مخ کې وډارېږي سټاپ کوي نو واضح خبره ده چې څوک به شتمن اوسېږي او څوک به نه اوسېږي څوک به مخکې ځي او څوک به نه ځي دلته لیکلي وایي fear doubt and worry are among the greatest obstacles وایي ویره شک او اندېښنه تر ټولو لوړه سطحه خنډونه دي د یو نفر د کامیابۍ لپاره کله چې په دغه درې واړو کې هر یو ستاسو ذهن او زړه ته ننوتلو کامیابي ته هم نه پرېږدي دلته لیکلي وایي rich people constantly learn and grow poor people think that they already know وایي شتمن خلک همیشه په قوي زده کړه کوي او همیشه د ودې په حالت کې اوسېږي غریب خلک بیا فکر کوي چې دوی هر څه باندې پوهېږي او ضرورت نه کوي چې نه لري چې نور څه زده کړي نو خپله پوه شئ څوک به کامیابېږي او څوک دلته لیکلي دي وایي you can be right or you can be rich but you can't be both وایي یا تاسو کولی شئ صحیح اوسېږئ یا هم کولی شئ شتمن اوسېږئ خو دواړه امکان نه لري که تاسو هر وخت صحیح وئ په هر ځای کې وایئ چې زه پوهېږم بس له شتمنۍ لاس ومینځئ او که وایئ چې نه زه نه پوهېږم او قوي زده کړه کوئ په هغه برخه کې شتمني ستاسو ده خو دا بل مله لاسه ورکړه هر وخت به نه پوهېږي او بهتره دا ده چې یو نفر هر وخت پوه نه شي خو شتمنۍ ته ځان ورسوي دلته لیکلي دي وایي rich people understand the order to success is that be do and have وایي شتمن خلک د کامیابۍ هغه د ترتیب باندې پوهېږي چې کله چې دوی غواړي چې کامیاب شي اول باید دوی واوسېږي ځان باید عیار کړي دومره زده کړه باید وکړي چې څه ضرور اوسېږي د هغې نه وروسته په هغه زده کړو عمل وکړي او په نتیجه کې هغه لاسته راوړنې ولري امکان نه لري چې ته دې اول لاسته راوړنې ولري بیا دې وکړې او بیا دې واوسېږي نه اول باید پوه شې بیا باید عمل وکړي او د هغې نه وروسته لاسته راوړنې ولري نو ډېره زیاته مننه له تاسو څخه په دې هیله چې دغه کتاب یو څه کومک در سره کړی اوسېږي کتاب درته په سکرین باندې پرېږدمه کولی شئ څوک چې وغواړئ چې واخلئ پیدا یې کوئ کابل کې اکسوس بوک سټور کې پیدا کولی شئ او خارج کې که څوک یاستئ نو هغوی کولی شي د امیزان له لارې ځان ته آرډر کوي په لوستلو یې نه پښیمانه کېږي ډېر داسې څه پکې شته دي چې شاید ما ونه شو کولی چې په دغه ویډیو کې تاسو ته کور کړم ډېره مننه